قرآنی پلوشې. د قرآنی پلوشې خپرونې درنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې درته د سورة البینه لنډ تفسیر وړاندې کوم. د سورة البینه پیژندنه. سورة البینه د قرآن کریم په ترتیب کې 98م سورت دی چې 8 آیاتونه او یوه رکوع لري. سورة بینه مدنی سورت دی، یعنی په مدینه منوره کې نازل شوی دی. د البینه معنا څرګند دلیل او واضح ثبوت دی. د نزول سبب: سورة البینه په مدینه منوره کې نازل شوی. د دې سورت د نزول اصلي موخه دا وه چې یهودان او نصارا چې د رسول صلی الله علیه وسلم رسالت نه مانه او مشرکان چې له شرکه ډک وو، د دوی ترمنځ یې بېلوالی راوستی. دا سورت هغوی ته دا پیغام ورکوي چې رسول صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله له لوري یو واضح او څرګند دلیل دی، او که څوک پرې ایمان ونه لري نو د هلاکېدونکو له ډلې څخه دی. په دې صورت کې یادونه شوې چې اهل کتاب یهود او نصارا یو له بل سره اختلاف وکړ. هغوی باید په اخلاص سره یوازې د الله تعالی عبادت کړی وای، لمونځ کړی وای او زکات ورکړی وای، چې دا د دین اصلي او اساسي اصول دي. دغه راز دا صورت د مؤمنانو یادونه کوي، وایي هغوی چې ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړي دي، هغوی د خلایقو تر ټولو غوره دي. الله تعالی دوی ته د جنت تلپاتې باغونه ورکوي. دوی به هلته د الله جل جلاله له رضا سره پاتې شي، چې دا لویه کامیابي ده. د البینه صورت فضیلت: الله تعالی په دې صورت کې هغه کسان چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي د ټولو مخلوقاتو غوره یاد کړي دي. له حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل: غوره خلک هغه دي چې دا صورت تلاوت کړي او عمل پرې وکړي. دا صورت ښیي چې عبادت یوازې د الله تعالی لپاره وي، نه د رویا، شهرت یا دنیا لپاره. د البینه صورت پیغامونه. دا صورت یهودو، نصاراو او مشرکانو ته دا پیغام ورکوي چې حق ته رجوع وکړي. په دې صورت کې د اخلاص، لمونځ، زکات او نیکو عملونو ارزښت بیان شوی دی. د مؤمنانو لپاره جنت او د کافرانو لپاره د دوزخ سزا ښودل شوې ده.